پلار د مرګ نه پس نن هغه ځای ته مې په چغو چغو بیا وژړل، ډېره موده پس مې په قبر د یو چا وژړل. یو مې زړه تش کړو، بل مې ښې ډېرې ګیلې وکړې، ځان ته په خپله مې پلار جانه ستا قیسې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو خبر هغه در سره شیر کوو د حسنین حوالې سره. یو خو زیات تر کم خلک چې دي هغه دا تپوس کوي په کمنټس کې چې آیا د حسنین څه چل وشو، اختر هم راغی او مختلف قسمه سوالات کوي، د هغې جواب به هم درکوو. موږ چې کوم معلومات موږ ته رارسېدلي دي هغه هم. بل په سوشل میډیا باندې خاص طور په ټیک ټاک باندې دا یو تصویر شیر کیږي، یعنی تاسو دا کتی شئ دا تصویر کم چې د په هسپتال کې پروت دی دا شیر کیږي. د دې په هکله به هم معلومات درکوو. زیات تر خلک وایي چې آیا هغه هسپتال کې داخل دی، مختلف قسمه خبرې کیږي، هغه ټول معلومات به تاسو سره شیر کوو. خو ټول نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. د ټول نه مخکې خبره کوو د دې تصویر په حوالې سره. دا تصویر تاسو هغه کتی شئ په سکرین باندې کوم چې شیر کیږي، ویلی کیږي چې حسنین هغه په هسپتال کې پروت دی. څوک وایي د روژې په میاشت کې دا چل شوی دی، څوک وایي د اختر غم چې کوم دی ډېر زیات سوی او دا چل وشو، مختلف قسمه خبرې کوي. د ټول نه مخکې راشو تاسو د دې دا شکل هم ښه صحیح وینئ، یعنې زه تاسو ته ښه زوم کومه دا وینئ. په دې کې د حسنین سرې له سر ریالټي نشته چې هغه حسنین دی، یعنی دا په ټیک ټاک چې څه شروع دي هغه دروغ دي. اوس به خلک وایي چې آیا دا ته شیر کې، نو زه دا نه شیر کومه، یعنی دا ما په ټیک ټاک باندې ډېر زیات ولیدو. تاسو کم خلک چې دي هغه ورته دا ویل دي وایي الله ته خیر کړي او داسې مختلف قسمه کمنټسونه ورته کړلي، یعنی ټول خلک هغه وایي چې دا حسنین دی. بل راځو د حسنین کم معلومات په هکله باندې چې هغه دا څه چل وشو. یعنی تاسو به کتلي وي مختلف قسمه خلکو هغې پسې ویډیو جوړې کړلي، څوک وایي رها شو، څوک وایي د اختر نه پس به رها کیږي. نو تر اوسه پورې زموږ کم معلومات چې دي موږ چې کم د هغه سیمې سره یو زموږ ملګری دی د هغې مطابق تر اوسه پورې د هغې د راویستو یا د ازادېدو مکمل څه چانس هغه لا نشته. نو دا خلک چې کم خبر او داسې شیر کوي هغه مکمل دروغ دي. هغه ملګری چې کم دی زموږ هغه جیل ته هم تللی دی، باقاعده ورسره ملاقات هم کړی دی او د هغې تر مخه حسنین چې کم دی لږ داسې ذهني طور باندې لږ هم خراب شوی دی، بلکې ډېر زیات ټارچر شوی هم دی. نو هغه وایي چې تر اوسه پورې د هغې د ازادېدو یا د ضمانت د دې څه امکانات هغه لا نشته. نو دا کم خبره او دا کم قصې چې شیر کیږي هغه ټول په سوشل میډیا دروغ هغه شیر کیږي. نو موږ هم وغوښته تاسو سره کم ریالټي د حقیقت دی هغه تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.